د سکول ملګرتیا د انسان د ژوند یو داسې وخت وي چې تل په زړه کې ژوندی پاتې وي. د ګورنمنټ های سکول پلوناو هیروشاه د 10م جماعت د 1988 د کلاس ملګرو شپږ دېرش کاله پس غونډه جوړه کړې وه. نور تفصیل ګورو د ملکڼا د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. د هر انسان په ژوند کې د خوشحالۍ ډېرې لمحې راشي چې تیری شي خو هېرې شي. خو ولې د سکول ملګرتیا د ژوند یو داسې وخت وي چې تیر شي خو ولې تر مرګه یادونه د انسان په زړه کې ژوندي پاتې وي. د ګورنمنټ های سکول پلونه ویروشاه د کال 1988 د 10م جماعت ملګرو شپږ دېرش کاله پس خپل تیر د سکول وختونه تازه کولو په غرض د یو درنې دستوري تابع کړې وه چې پکې دغه وخت د کلاس ملګرو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او خپل تیر هیر یادونه یې تازه کړه. زما هم دا خواهش و د فاروق صاحب او محمود صاحب هم را سره ملګري شو چېرې داسې موږ هم یو غونډه وکړو. بس د هغې نه پټ ما دا ایپټ شروع کړو او د ملګرو دا نمبر یې مو را پیدا کړلې او د یو ګروپ مو جوړ کړو. د هغې نن دا نتیجه ده چې یاره موږ نن پیشن هټ کې یو ځای شوي یو او زه خو ډېر زیات خوشحاله یم. بلا تودې سړی مخې لرالې او بیا لاړې د ډېرو پړاوونو نه راتېر د زندګۍ شو. په یو انګړ دننه د یو بل سره بناسو د یو بل نه جدا شو چې وختونه د ځوانۍ شو. وختونو د یو بل نه دومره لرې لرې بوتلو خبر پکې د یو بل نه د غم نه د ښادۍ شو. څوک شو انجینران، څوک ډاکټران، ډېر استادان شو، څوک نورو محکمو کې شو مصروف په نوکرۍ شو. څوک لاړه سیاست ته چا شورو زمینداري کړه، څوک لاړه بل هیواد ته مسافر د مجبورۍ شو. او انګاره یا خو هره ورځ لیده کاته کېده به انګاره یا خو شپږ دېرش کاله پس سره یو ځای شو. د کلاس دې ملګرو شپږ دېرش کاله پس ملاقات او تیر هیر یادونه تازه کول د کتو وړو او ټولو ګډون کوونکو ملګرو په دې موقع ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو او د پروګرام تابع کوونکو ملګرو له داسې قسمه زیار ستاینه وکړه. سید زمان سبا هم پښتون نیوز ملکڼ.